طالبانو د پاکستان تر ولکې لاندې خاوره کې د هوایي بریدونو ادعا وکړله. د عصمت الله مجددي خبرې واورېدې ویلي چې طالبان خو شو چې راغلل غلا او راهزنو دا خلک وشړل. یو پخوانی پاکستانی پوځي افسر عادل راج ویلي دي چې د نتنیاهو او عاصم منیر ترمنځ هیڅ فرق نشته. महरंग बलोच को पाकिस्तानी फौज की तरफ से न कि पाकिस्तानी अदालतों की तरफ से उम्र कैद की सजा हुई. طالبانو د پاکستان تر ولکې لاندې خاوره کې د هوایي بریدونو ادعا وکړله او اسلام آباد یې د ډرونونو د شنډولو خبر ورکړ. د طالبانو حکومت دفاع وزارت ادعا کړې ده چې ځواکونو یې د پاکستان د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د داعش او د دوی د شر او فساد مرکزونه په هوایي بریدونو کې په نښه کړي دي. د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې د بلوچستان د سرانانو په سیمه کې، د خیبر پښتونخوا د قمبرخیلو په سیمه کې او د چترال د شاه سلیم درې اړوند د ګرم چشمو په سیمه کې هغه مرکزونه په نښه شوي دي چې د طالبانو په وینا له افغانستان سره د تخریبي فعالیتونو او بریدونو د همغږۍ لپاره ترې کار اخیستل کېده. طالبانو دا ادعا هم کړې ده چې یاد مرکزونه په افغانستان کې د بریدونو او د ملکي وګړو په نښه کولو د پلانونو د تنظیم لپاره هم کارېدل، خو د بریدونو د تلفاتو او خپلواکو سرچینو لوري د دې ادعاو د تایید په اړه تر اوسه پورې نور جزئیات نه دي خپاره سوي او طالبانو هم دا نه دي ویلي چې په خپل دغو بریدونو کې چې د دوی په وینا څلور ډرون حملې سوي دي، څونه خلک یا څونه داعشیان یا د پوځ هغه کارمندان یا د پوځ اجیران هر څوک چې تاسې ګڼئ څونه بدل سوي دي، په دې اړه راپورټونه نه دي خپاره سوي. بل پر لور ته بیا د پاکستان پوځ ویلي دي چې د ډرون د ډیورن کرښې له هغې غاړې 4 ساده ډرونونه د پاکستان خاورې ته داخل شوي وو، خو د دوی د پرمختللو هوایي دفاعي سیسټمونو لوري کشف او ټول له منځه وړل شوي دي. همدارنګه د بلوچستان څخه هم د سې شنبې شپې پر ټولنیزو رسنیو باندې ځینې ویډیوګانې خپرې سولې چې د ډرونونو د الوتنې ویډیوګانې وې او دا په هوا کې ګرځي او وروسته د چاودنو غږ اورېدل کېږي او داسې د اور لمبې لیدل کېږي، خو د دغو ویډیوګانو د ځای او وخت او خپلواک تایید لپاره تر اوسه پورې کارسه نشته ده. تر ټولو مهمه خبره سره چې د طالبانو د ډرونونو د بریدونو په اړه د پاکستان د پوځ غبرګون څه ده. د پاکستان پوځ ویلي دي، د ما دپاره ډېره جالبه ده که د پاکستان پوځ وایي چې له طالبانو یې غوښتنه کړې ده چې د هغو اقداماتو ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي او کړکېچ زیاتېدو لامل کیږي. پوځ ویلي دي چې طالبان باید د ښه ګاونډیتوب، سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو ته درناوی وکړي، ځکه چې د دوی په وینا دا ډول اقدامات یوازې د دواړو هیوادونو د خلکو ستونزې او اندېښنې زیاتوي. او دا پاکستانیان چې راځي په افغانستان باندې څونه بریدونه کوي، ملکي خلک شهیدانوي، کورونه بمباروي، مسجدونه بمباروي، د وخت کې دته نه ګاونډیتوب په یاد وي، نه سوله ورته په یاد وي، نه د خلکو اندېښنې ورسره په فکر هېڅ هم نه وي. خو که په دوی باندې کوم برید وسه یا چاودنه وسوله یا ډرون حمله وسوله، بیا داسې تاته وایي چې ښه ګاونډیتوب، مسلماني، سوله، ملګرتیا، ښې اړیکې، دا ټول شی نه درته رامخکې کېږي. نن مې د عصمت الله مجددي خبرې واورېدې ویلي چې طالبان خو شو چې راغلل غلا او راهزنو دا خلک وشړل. ما ته یو کیسه رایاده شوه مخکې له دې چې استاد مجددي په حق ورسېږي، خپلو ټولو زامنو ته یې خطونه ورکړي، هر یو ته یې پټ خط ورکړی، ورته ویلي چې دا خط به بل ته نه ښکاره کوې، کله که زه نه وم ته دا خط راوباسې وبوایي چې د استاد د سیاسي میراث وارث زه یم او د هر یو ته په خط کې لیکلي چې زما له مرګه وروسته زما دا زوی زما د سیاسي میراث وارث، یعنې که حزب و یا که نور سیاسي ځایګی و نو ته به ووایي چې زه یې وارث یم او ما دا خط درکړی دی. کله چې استاد په حق ورسېد نو دغه وخت حکومت مشرانو د دوستانو تر ټولو زامنو یې دا خطونه راوویستل. هلته سره خبر شو چې دا خو د نورو ته هم دا خطونه ورکړل شوي دي. دا یو ډېره جالبه کیسه وه او هر یو ویلي چې زه د حزب مشر یم او زه د خپل پلار د سیاسي میراث وارث یم او وراثت یې ماته رارسېږي، ځکه ماته یې خط راکړی. البته خطونه ټولو ته ورکړل شوي. نن مجددي صاحب زوی عصمت الله مجددي ویلي و چې ښه ده چې جمهوریت لاړه، غلا او پکې فساد بالکل پکې وه،
د کې شک نشته د غلا فساد اوس هم شته د هغه وخت کې مو ولې د غلا فساد چا کولو اروخات صبغت الله مجددي خو د جمهوریت دولت په بنسټګرو کې حسابيږي غني دولتي چوکۍ وظیفې کړې دي د سیاسي مشر په توګه امتیازات یې اخیستل کرزی صاحب د خدای ژوندی لري هغه یو ډېر بد بنسټ دا کې خو د چې د یو شمېر سیاسي مشران ته پیسې ورکولې او به معمولا په اخترونو کې خو خامخا د دوی برخه کېده ډاکټر صاحب اشرف غني سره د دوی ډېر ورانه په دې مو چې ولې زمونږ هغه برخه نه را رسیږي نو ډېر غټ جنجال ته جوړ شو او ګلې خفګانونه په کې ډېر پام دی چې موږ ته پیسې ولې نه را رسیږي نو نن مې چې د اسمت الله مجددي دا خبرې واورېدې ما ته ډېره خندا راغله هغه څنګه لنډۍ ده چې که شعر دی چې لالی همدا کوي همغه نو دوی خو په د جمهوریت او یا هم چې هر نظام وي په دې کې د دوی هدف له ارزښتونو سره له ملت سره له خلکو سره د پلپلوي کې د افغانستان سره نه دی د دوی کار د خپلو ګټو سره دی هغه که د طالب په محور کې خوندي کیږي هغه که د جمهوریت په محور کې خوندي کیږي زما یاد چې لویه جرګه چې کله وشوه د کرزي په وخت کې د امنیتي تړون خبره ونه مجددي صاحب کرزي ته ویلي چې خوارزاده خو امضا کو دیګه هغه ویل زه د امنیتي تړون نه امضا کوم امریکا دې موږ ته ډاډ راکړي چې دلته به نور نامني نه دلته به بهرنۍ مداخله نه دلته به عملیات نه شپني نو د ورته چې خوارزاده خو امضا کو امضا نه میکني باز ما خفه میشم بیا نو هغه ورته برو خفه شو نو خبره دا ده چې مجددي صاحب د امریکا د پاتې کېدو لپاره نارې وهلې او زوی وسوي چې خدای چې طالبان راغلل نه هغه ارزښتونه چې د انتخاباتو مسله وه د جمهوری فکر مسله وه د خزو د زده کړو مسله وه د خزو د حقونو مسله وه بشري حقونو نړیوال کنوانسیونونه او دا هیڅ دا ارزښتونه دوی په پام کې نه نیسي دا خدای چې یو داسې ورو راښکاره کیږي دوی لپاره یوازې ګټه مهمه ده هغه که په جمهوریت کې وي د امریکا په پاتې کېدو کې نو کرزي ته دا هم ویلی شي چې خوارزاده ما خفه میشم او که د طالب په موجودیت کې نو طالب تم دا ویلی شي چې خو شو چې ته راغلې ته خو د خدای له لورې رالېږل شوې سپینه فرښتې او غله دې ورک کړل نو موږ خو غلا نه ده کړې او نه په جمهوریت کې دومره ډېر وخت پاتې یو موږ خو ماشومان پکې راغټ شو مجبور کار به هم کولی یو ځای کې خو به مصروف کار به هم کولی مګر د غلاګانې پیسې امکانات د محلونه دا چا جوړ کړل نو دا خو هم دغه خلکو اولادونه جوړ کړي دي چې د جمهوریت په پیل کې نو مجددي صاحب دې ته ورته نور امثالو هم چې دا وزي بیرته اولادونه نو دا خو ټول د جمهوریت په هغه پیسو چاخ شوي دي چې نن بیرته هلته روان دي خو په هر حال دا ښه دی چې ولس حافظه ډیره لنډه نه ده اوس خلک پوهیږي او تر ټولو مهمه خبره دا رسنۍ دي ټولنیزې رسنۍ دي ټول شیان پکې خوندي دي پټ نه دي پاتې شوي نو ټول پکې یو داسې رابرسیره کیږي ګورو به چې نور څوک رابرسیره کیږي महरंग बलोच को पाकिस्तानी फौज की तरफ से न कि पाकिस्तानी अदालतों की तरफ से उम्र कैद की सज़ा हुई और इस सज़ा की नौयत कुछ इस तरह है कि इन्होंने एक रैली निकाली थी और इस रैली के नतीजे में पाकिस्तानी FC का एक एहलकार जिसका नाम शबीर अहमद था वो जाम बहाक हुआ था तो इसके नतीजे में उम्र कैद की सज़ा हुई है। पाकिस्तान की कुछ नाम नहात और घटिया जर्नलिस्ट हम उसको कहते हैं या घटिया यूट्यूबर्स उन्होंने भी इसको जस्टिफाई किया कि हाँ किसी को भी हक नहीं है कि स्टेट की रेट को चैलेंज करें। तो मैं इनको एक वाक़या याद दिलाता हूँ कि 26 नवंबर 2001 को अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर ने नेटो के एक हेलीकॉप्टर ने पाकिस्तान के एक इलाके मोहम्मद एजेंसी में एक चेक पोस्ट पर जिसका नाम सलाला चेक पोस्ट था उस पर बमबारी की थी और उसके नतीजे में पाकिस्तान के 24 फौजी मारे गए थे। लेकिन अभी तक किसी भी अमरीकी फौजी को या उस हेलीकॉप्टर के पायलट को या किसी भी अमरीकी को इसके नतीजे में सज़ा नहीं हुई। ये स्टेट का रेट नहीं था। आपको ये रेट तब नहीं याद आया, आपको ये रेट अभी भी याद नहीं है। हमारे वादी थिरा में राजगाल के इलाके में 2 फौजियों के सर काटे गए थे और उसको गधों पे लाया गया था।
उस 2 फौजियों को एक गधे पे लाया गया था। जिस तहरीक तालिबान के तर्जुमान को फौज ने पकड़ा था, एहसानुल्लाह एहसान, उसको तो उम्र कैद की सजा नहीं हुई, उसको तो आपने तुर्की फरार कर दिया ना। वो तो इस्तांबुल में रह रहा है, वो तो तुर्की चला गया, उसको आपने क्यों उम्र कैद की सजा नहीं दी? या ये वो रिवायती नैरेटिव बिल्ड कर रहे हो? मैं हैरान हूँ इन जर्नलिस्ट को, इन यूट्यूबर्स को जो एक घटिया मेंटेलिटी के साथ काम करते हैं और ये प्रमोट करते हैं कि हाँ ये स्टेट की रेट थी और ये स्टेट की रेट इन्होंने चैलेंज की। स्टेट की रेट तो आपकी कब चैलेंज हुई है? स्टेट की रेट तो आपकी तब चैलेंज हुई थी जब अमेरिका ने कहा कि ये मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ जो एक सफ़ीर था जिसको इंटरनेशनल अमन हासिल होता है, सफ़ीर को आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो अपने किताब में लिखता है कि पाकिस्तानी फौज ने मुझे बाचा खान एयरपोर्ट पे अमेरिका के हवाले नंगा करके दिया था, मुझे नंगा करके मेरे कपड़े उतार के मुझे उसके हवाले कर दिया था। तब तो तुम्हें स्टेट की रेट याद नहीं आई? आफिया सदीक को मुशर्रफ ने अमेरिका के हवाले किया था, अपनी सिटीजन जो एक रियासत कहती है कि ये बाशिंदे हमारे बच्चे हैं, अपने बच्ची को अमेरिका के हवाले किया था। कितने लोगों को मुशर्रफ ने, इतने लोगों को मुशर्रफ ने हवाले किया था अमेरिका के हवाले। वहां आपको स्टेट की रेट याद नहीं आई? अपनी सरजमीन को अमेरिका के हवाले करना, यहाँ आपकी स्टेट की रेट नहीं होती? सिर्फ स्टेट की रेट आपको मारंग बलोच पे याद आती है ना। तो ये नैरेटिव से निकले जो आप बिल्ड कर रहे हैं और आप जिस पर आप काम कर रहे हैं, उसूलों के साथ जर्नलिज्म करें, उसूलों के साथ बयानिए बनाए। یو پخوانی پاکستانی پوځي افسر عادل راج ویلي دي چې د نتنیاهو او عاصم منیر ترمنځ هیڅ فرق نشته. وایي چې هغه هم د بېګناه انسانانو له وژلو خوند اخلي او عاصم منیر هم همدغه ډول. فرق یې څه دی؟ تاسې فرق ووایئ راته. د پاکستان پوځي رژیم په بریدونو کې تر ټولو ډېر زیات زیان او مرګ ژوبله چې د ماشومانو ته اوښتې ده. په همدې اړه یونما 4 بېلابېل راپورونه خپاره کړي دي. پاکستان په تیرو 8 میاشتو کې د افغانستان پر بېلابېلو سیمو د هوایي بریدونو ترسره کولو ته دوام ورکړی دی چې د راپورونو له مخې تر ټولو دروند زیان سیده ملکي وګړو ته او په ځانګړي ډول ماشومانو ته رسېدلی دی. د دغو بریدونو له امله ګڼ شمېر کورنۍ له انساني ناورین سره مخ شوي دي او لسګونه ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او یا هم ټپیان سوي دي. د ملګرو ملتونو د افغانستان د مرستندویه پلاوي یونما د 4 جلا راپورونو پر بنسټ په دې موده کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې له 230 څخه ډېر زیات ماشومان شهیدان او ټپیان شوي دي. راپورونه ښیي چې ماشومان د دغو بریدونو تر ټولو زیانمنه قشر دی یا تر ټولو زیانمن ډېره زیات زیان چې لیدلی دی هغه ماشومانو لیدلی دی. د یونما معلوماتو له مخې چې یوازې د 1404 کال د میزان له 9مې نېټې څخه د جدې تر 10مې پورې په دغه موده کې لږ تر لږه 25 ماشومان شهیدان شوي دي او 15 نور چې دي دا ټپیان شوي دي. دا شمېر څرګندوي چې د جګړو او هوایي بریدونو اغیز لا هم د ملکي وګړو په ځانګړې توګه ماشومانو پر ژوند ژور اغیز لري. همدارنګه د تیر کال د جدې میاشتې څخه د روان کال تر حمل پورې د ثبت شوو 989 ملکي قربانیانو له ډلې 180 ماشومان وو. دغو ماشومانو په منځ کې 95 نجونې او 2 هلکان شامل وو چې دا د ماشومانو پر وړاندې د جګړې د ناوړې اغیزې جدي انځور وړاندې کوي. د یادونې وړ ده چې دغه کومې شمېرې چې دي د یونما په راپورونو کې خپرې شوي دي او د ملکي وګړو د خوندیتوب په ځانګړې توګه د ماشومانو د ساتنې اړتیا ته بیا ځلې د خلکو او د نړیوالو پام راګرځولی دی. خو پاکستاني پوځي رژیم همیشه ادعا کړې ده چې دوی د وسلوالو پټنځایونه افغانستان کې په نښه کړي دي، هغه څه چې تر اوسه پورې دوی هیڅ ثبوت دنیا ته او یا هم رسنیو ته نه دی وړاندې کړی.